نن مو د افغانستان د کرکټ د پخوانی تیز بالر شاپور زدران د فاتحې د مراسمو څخه یو ډیره احساساتي او غمجنه ویډیو درته راوړې ده. شاپور زدران چې څو میاشتې د هند په یو روغتون کې د ناروغۍ له امله درملنه روانه وه، له بده مرغه له دې فاني نړۍ څخه سترګې پټې کړې. د هغه جسد له هندوستان څخه کابل ته ولېږدول شو او تېره ورځ یې د سلګونو مینوالو، خپلوانو او د کرکټ ستورو په ګډون جنازه ترسره شوه. د شاپور زدران له جنازې وروسته د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د شاپور زدران فاتحه خواني ته راغلی و. نوموړي د شاپور د کورنۍ له غړو سره خواخوږي وکړه او هغوی ته د صبر دعا وکړه. د شاپور زدران فاتحه خواني ته د ښاغلي کرزي تر راتګ تر ټولو احساساتي شیبه هغه وخت و چې حامد کرزي د شاپور له کوچني زوی سره ولیدل. هغه یې په غېږ کې ونیول، ښکل یې کړ او په ډېر محبت یې تسلي ورکړه. دا صحنه د هر چا زړه خوځوي او په ټولنیزو رسنیو کې هم ډېره خپره شوې ده. همدارنګه د افغانستان د کرکټ مشهور ستوری په ځانګړي ډول راشد خان او یو شمېر نور ملي لوبغاړي هم د شاپور زدران د فاتحې مراسمو ته راغلي وو. هغوی هم د شاپور له کورنۍ سره غم شریک کړ، دعاوې وکړې او د هغه د کوچني زوی او نورو خپلوانو ته یې د صبر او حوصلې خبرې وکړې. د شاپور زدران د فاتحې په مراسمو کې جناب حامد کرزي له راشد خان سره وکتل او ځانګړی ملاقات یې وکړ. شاپور زدران د افغانستان د کرکټ له هغو لوبغاړو څخه و چې د هیواد لپاره یې کلونه خدمت وکړ. د هغه تیز توپ اچونه، زړورتیا او هیواد پالنه به د کرکټ مینوال هیڅ کله هیر نه کړي. که څه هم نن شاپور زموږ ترمنځ نشته، خو نوم، لاسته راوړنې او یادونه به تل د افغانانو په زړونو کې ژوندي وي. الله تعالی دې شاپور زدران ته جنت الفردوس نصیب کړي، کورنۍ او خواخوږو ته صبر جمیل ورکړي او موږ ټول دې د داسې غمونو له لیدلو وساتي. آمین. که تاسو هم د شاپور زدران لپاره د دعا یوه کلمه لرئ نو خامخا په کمنټ کې ولیکئ. د شاپور زدران روح دې ښاد او پر سکون وي. انا لله و انا الیه راجعون.